دا د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ اړوند د برګ کلی دی، چیرته چې وګړي یې تر ډیره د بادامو په پالنه او روزنه بوخت دي او له دې لارې خپلې کورنۍ ته یوه مړۍ حلاله روزي برابروي. دا بڼوال وایي چې سږکال یې د بادامو حاصلات ښه دي، خو د تیر کال له وچکالۍ سر ټکوي. دوی وایي که چیرې اصلاح شوي تخمونه، سرې او د اوبو منظم سیستم ورته جوړ شي، حاصلات به لا ښه او ډیرو خلکو ته به د هیواد دننه د کار زمینه مساعده شي. او د بادامو اصل به پخوا کم و، هر رقم بادام به و، تربیه سوي نه و، بیکاره بادام به و، هغه به من په 200 داسې ارزانه بادام به اوس خلکو تربیه کړي دي، نو 6 رقمه 7 رقمه بادام دي چې اوس ډېر ښه قیمتونه لري. د اسلامي امارت له راتګ سره د موږ دغه د وچې میوې بازارونه ښه سوي دي، ځکه په دې دلیل باندې ښه سوي چې د موږ د وچې میوې بازارونه مثال دغه بادام دي، دا هند ته داسې نورو هېوادو ته وړل کېږي. که دا هند د نورو هېوادو ته لاړ نه شي، د موږ بادام دلته په صحیح کچه باندې بیا نه خرڅېږي او د صحیح بیه نه راته کوي. د لوګر ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس هم سږکال په دې ولایت کې د بادامو د حاصلاتو 10 سلنه زیاتوالی تاییدوي او وایي چې تر خپلې وسې یې د بڼوالو ستونزو ته رسېدنه کړې او لازمې مشورې ورکړې دي. د لوګر ولایت کې یو له میوهجاتو څخه هغه بادام هم دي چې لله الحمد موږ د لوګر ولایت بعض ساحاتو کې هغه ډېر حاصلات لري. په نمونه یې د لوګر ولایت د احمد اغې ولسوالۍ برګ ساحه ده، همدا رقم د خوښۍ باعث ساحې دي او د څرخ ولسوالۍ باعث ساحې دي چې په دې کې بادام کېږي او سږکال یې دغو حاصلات الحمدلله ډېر ښه دي. څومره معلومات چې موږ کړي دي، له خلکو سره مجالس کړي دي یا مو بالمشاهده لیدلي دي، نو حاصلات په نسبت تېرو کلو ته تقریبا 10% 11% زیاتوالی پکې راغلی ده او زیاتوالی کړی. هیره دې نه وي چې په دې وروستیو کې د اسلامي امارت له راتګ سره سم د هیواد دننه په کورنیو او بهرنیو بازارونو کې د وچې میوې نرخونه لوړ شوي او بڼوال یې هم ستاینه کوي.